دا تورخم دی. دلته د هغې هیوادوالو دپاره یو پنډغال او د مزې جوړ شوی دی کوم چې د ګاونډ څخه په زور او په جبر باندې راویستل کېږي. تاسو په تصویر کې ګورئ چې د قمر بنسټ ټیم لګیا دی هلې ځلې کوي تر څو دغه راستانه شوو او ستړي هیوادوالو ته خواړه پاخه کړي. دلته ټول هغه هیوادوال راځي چې د کراچۍ، د اسلام آباد، د پنجاب او د لرې لرې ځایونو څخه راشړل شوي او په زور د دوی د خوښې خلاف راایستل شوي. دلته ټول هغه کډوال راځي کوم چې د ټولو اسلامي او انساني او نړیوالو قوانینو خلاف په زور او په جبر باندې راستانه شوي. د قمر بنسټ ټیم شپه او ورځ هلې ځلې کوي تر څو دوی ته خواړه برابر کړي، ګرمه ډوډۍ ورته ورکړي او یخې اوبه ورته ورکړي. ځکه دلته چې کوم هیوادوال هم راځي د ګاونډ پولیسو ورباندې د شپې چاپې وهلي او لکه د وحشیانو غوندې د هغوی په کورونو باندې حملې کړي. بالاخره د دې هیوادوالو څخه یې د دوی نغدې پیسې او د کور وسایل اخیستي. دوی په ورځو باندې مزل کړی بغیر د دې نه چې ځان ته ډوډۍ واخلي، ځان ته خواړه برابر کړي، ځکه چې دوی سره کوم نغد امکانات دي هغه یې ورڅخه ایثار کړي. تاسو په انځور کې ګورئ چې د قمر بنسټ ټیم دا چې د تورخم یاد مشغالی د جلال آباد ښار څخه په ډېرې لرې فاصله کې پروت دی. د قمر بنسټ ټیم د جلال آباد ښار څخه هغه پاخه خواړه او وسایل راورسول چې تر څو یې دلته پاخه کړي. په تصویر کې تاسو ګورئ چې د موټر څخه ټول هغه وسایل ښکته کېږي. د دې څخه بعد دلته زموږ ټیم هلې ځلې کوي چې دا خواړه پاخه کړي او د پخېدو څخه بعد تاسو ګورئ چې خواړه تیار شوي دي، پاخه شوي دي او د لږ یو څه دمې بعد د دوی پیکینګ شروع کېږي. اوس هم د قمر بنسټ ټیم د رضاکاره ځوانان لګې دي او د خوړو پیکینګ کوي چې تر څو بسته بندي وشي. په تصویر کې تاسو ګورئ چې د خوړو بسته بندي شوې ده. اوس موټر ته بارېږي او د دې څخه بعد موږ خیمه په خیمه باندې ګرځو، کور په کور باندې ګرځو. هر یو هیوادوال ته د ګران وطن په نمایندګۍ باندې ستړي مشي کوو، هرکلی ورته وایو او د دوی د میلمه پالنې په خاطر باندې دوی ته ګرمه ډوډۍ او یخې اوبه ورکول کېږي. هیوادوال ډېر زیات دردېدلي دي، ډېر زیات کړېدلي دي او هیواد ته د یو بلا دردونو او غمونو سره راستانه شوي. دلته دوی ډېر په معمولي مسکا باندې، په معمولي مینه باندې دوی هم ډېر زیات خوشحالیږي. او موږ هم زموږ ملګري ټولو ته موږ لارښوونه کړې ده که تاسو هرې یوې خیمې ته ورځئ په خورا ورین تندي باندې دوی ته خواړه ورکوئ، دوی ته اوبه ورکوئ او دوی ته غاړه ورکوئ، دوی ته ستړي مشي وکړئ. دلته په عمري کم مشغالي کې په ډېر کم وخت کې دولت ډېر ښه امکانات برابر کړي دي، که هغه د اوبو امکانات دي، د برق امکانات دي او دوی ته خیمې لګېدلې دي. خو هڅې روانې دي چې دلته ورته هم کورونه جوړ شي، ځکه چې په تورخم کې تقریبا چې په دې ورځو کې 40 درجې ګرمي ده. د دې څخه بعد به دغه هیوادوال ستنېږي خپلو کورونو ته، د هیواد مختلفو ولایتونو ته، مختلفو ولسوالیو ته او مختلفو کلو ته. دلته چې کوم خلک راځي دا ټول مزدورکار او غریبکار خلک دي، خو خوشبختانه کاریګر خلک دي. په دې باندې موږ یقیني یو چې د هیواد دا شاړې دښتې به ابادي کړي، ځکه الحمدلله زموږ وطن دا د ژوند امکانات لري. دلته دشتې شته دی، دلته غرونه شته دی او دلته خوشبختانه اوبه شته دی. یاد هیوادوالو کې دا توانایي شته دی چې دا خړې دښتې ابادي کړي، لکه څنګه په ګاونډ کې د هغوی خړې دښتې ابادي کړي دي. اوبه مهار کړي، ځمکې وکري او دلته خپل ژوند بیرته د سره پیل کړي، ځکه چې په 40-50 کالو کې دوی د خپل کور د جوړونې دپاره کوم امکانات برابر کړي ټول ورڅخه اخیستل شوي دي. موږ تل هڅه کوو چې یادو هیوادوالو ته په خورا مینه او محبت سره هرکلی جانان وطن افغانستان وطن، جانان جانان وطن افغانستان وطن، درنا لوګي بکړم زل تخپل ځان وطن او د خپل ځان وطن جانان جانان. السلام علیکم، السلام علیکم، جوړ بخیر. طبیعتونه دې ښه دي؟ په خیر راغلي. دغه د راتلو سره
زمونږ د ټیم ملګري خو راغلو ډوډۍ بالکل، انشاءالله وشوه خوشحاله اوسئ. څه وخت را روان شوی وې را روان شوي سهار 8 بجې سهار 8 بجې د کوم ځای څخه راغلي داسې مخکې راشه پنجاب نه راغلی پنجاب څخه راغلي پنجاب څخه. څنګه څه کیسې وي څنګه راووتلې دغه کیسه راته وکړه بس نو هلته گاډی مې روډ ته راوایسته بس لکه په زور یې راویسي که په خپله خوښه راغلې خپله خوښه راغله خو بیا انټریو چې وکړه دلته مې شپږ ورځې تېرې کړلې بیا به د هغې ځینې په زور او راویستي په زور باندې خو په زور باندې څنګه دغه د زور کیسه راته وکړه بس نو راویسړلو خپل وطن ته ځئ نو بس کارټونه به زیړ څومره وخت یې هلته تېر کړ هلته خو مې 50-50 کاله تېر 15 کاله دې تېر کړ ته څو کلن وې چې تللی وې زه نه د پلارو نیکونه مې تللي دي پلارو نیکونه دې تلي او ته هم همالته شوی پلار دې هم همالته او شوی مالته سوی یو ځای کې چې سړی پیدا شي او 13 کاله پکې ته تېر کړه او 15 کاله د کورنۍ تېر کړه بیا دې څوک راشړي دا ډېره سخته نه ده نه سخته خو ده نو خام خپل وطن خو ګل وطن ده نو خپل وطن ګل وطن د چې راواوښتلې اوس دې څه احساس دی بس خپل وطن زړه مې پکې خوشحاله ده خپل وطن خوشحاله شو خوشحاله د ازادۍ احساس دې وکړ بالکل احساس هم وکړ. خدمت څنګه روان دی بس دلته شکر د ښه ټیټ روان ده ښه ټیټ روان دی د ټولو خلکو د خوا ټولو خلکو له خبره هر څه سهولت اوس برابر به دي چېرته ځې بس خالص پامیلو ته خالص فامیلو کې د خپل کور دی نه هلته په کرایه کور باندې نیولی د چا خپلوانو درته نیولی خپلوان نیولی دی. ښه بس نور هلته چې کوم افغانان دي اوس هم په دې تمه پراته دي چې کیدای شي موږ څوک پرېږدي هغو ته پیغام څه دی نه پرېښوده خو نسته هسې څوک پاتې کېږي هسې ځان ته به تکلیف ورکوي نو ټیم کوم ټیم یې ورکړی خپل وطن ته راشي خپل وطن ته دې راشي خپل وطن ګل وطن ده ګور پردي وطن کې به څه شي وکړي ګوره په دې شپېتو کالو کې دې نه ویل چې خپل وطن ګل وطن نه نو بس مو خپله راغلي نه و د مونږ نیکونو وختونه هلته ټول عمر یې تېر کړی بس قدر دې وشو اوس قدر مو شي بالکل ډېره مننه ماشاءالله